دا په لوګر کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د ناسمو رواجونو او دودونو د مخنیوي په اړه د اعلیقدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د وروستي فرمان د پلي کولو او عامه پوهاوي تر سرلیک لاندې جوړه شوې غونډه ده چې ګڼو ځایي مسؤلینو، دیني عالمانو او لسګونو تنو پکې ګډون کړی و. ورته مهال د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس د دغو فرمانونو د پلي کولو خبره وکړه او زیاته کړه چې ګڼ شمېر هیوادوال د سختو او ناوړه رواجونو له امله زیانمن شوي. دا ناسم رواجونه دي چې موږ ورته ویلي چې موږ ټولنې هم په اخلاقي لحاظ باندې، هم په اقتصادي لحاظ باندې، هم په ټولنیز او اجتماعي لحاظ باندې، یعنې په هر لحاظ یې موږ ټولنې حرکت خواته روانه کړې. دا یوازې د مهر مسله وه. په ودونه کې په همدې شکل باندې، دغسې په مړي کې په همدې شکل باندې موږ له خلکو نه پیسې قرضوو او بیا په مړو پسې خیراتونه کوو چې بیا تربور ونه وایي چې ولا مړی ډېر سپک او کمزوری ښخ کړي. نو غوښتنه هم دا ده موږ تاسې ټولو نه او ځان ته هم دا خبره کوو، تاسې ته هم دا خبره کوو او علماو ته هم دا خبره کوو چې دغه مسله په هر لحاظ او په هر بعد نه زموږ د ټولنې د خلکو ته باید ورسول شي، د خلک په دې باندې آګاه شي تر څو دغه ناسم رواجونه زموږ د ټولنې نه د اخوا ته لرې شي. انشاءالله موږ به په الله د کامیابۍ د ارتقا خواته به لاړ شو. د لوګر د علماو شورا مرستیال هم د اعلیقدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د فرمانونو عملي کول په ټولنه کې د فساد د مخنیوي لپاره بنسټیز وبلل او زیاته کړه چې په دې سره به حقدار ته ورسیږي. شریعت نافذول دا یوازې د محاکمو کار نه ده، بلکې هر مسلمان په دې باندې مکلف ده چې خپل ځان په هغه چوکاټ او په چارچوب د شریعت کې راولي. نو چې کله یو شی په ځان باندې عملي کړي بیا وړاندې کار ډېر اسانه وي. دا ویلو ده چې له دې وړاندې لوګر کې د پلارام ښاروالۍ له ګڼو دیني عالمانو، قومي مخورو او لوګرمیشو سره د دغه فرمان د پلي کولو په موخه غونډه ترسره کړې وه.